خان کلیک چینل درنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. نن تاسو سره یو ډیره مهمه او ضروری ویډیو شریکوم. دا ویډیو د دې په باره کې ده چې ښځه په کومو حالاتو کې د خپل خاوند نه بېلارې کیږي او هغه غلطو او ناروا کارونو ته مخه کوي او دغسې ښځه به بیا څنګه په اسانه سره پیژندلی شي. قدرمنو، موږ د خپل چینل نه همیشه تاسو سره معلوماتي ویډیوګانې او تازه خبرونه شریکو، نو له همدغسې نورو معلوماتو لپاره در سره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو دوستانو، اوس راځو د خپلې ویډیو د موضوع اړخ ته چې کوم هغه کارونه دي چې ښځه پرې بېلارې کېدلی شي. د ټولو نه اول خو چې لویه وجه ده هغه دا ده چې کله خاوند نوی واده وکړي او بیا هغه څو میاشتې پس مسافر شي او په کلونو باندې هغه کور ته نه راځي، نو په داسې وخت کې امکان وي چې ښځه په ناروا کارونو باندې سر شي. اگر که هره ښځه به داسې نه وي، خو اکثره وخت داسې لیدل شوي دي، ځکه چې کله واده وشي نو د ښځې او خاوند یو مینه او یو انډرسټینډینګ جوړ شي. چې کله واده وشي نو د ښځې او خاوند په خپل منځ کې مینه هم پیدا شي او ښځه د کوروالي دغه طریقې هم وویني. او کله چې هغې نه بیا څو میاشتې پس خاوند مسافر شي او په کلونو نه وي، نو د ښځې نه بیا دومره انتظار نشي کېدلی. نو ځکه خو د حضرت عمر رضی الله عنه یو قول هم دی چې په خپل وخت کې ویلي و چې د 4 میاشتو نه زیاته مسافري کول نه دي پکار. دویم هغه وخت وي چې اکثره وخت خاوندان چې د کار نه راشي کور ته، نو خپل ښځې بچو ته وخت نه ورکوي او په موبایلونو کې بیزي وي، یعنی مصروف وي. او بیا داسې وخت راځي چې ښځه هم په خپل موبایل کې مصروفه وي او په یو کور کې ښځه، خاوند او یا بچي خپل منځ کې په مینه محبت خبرې نه کوي، بلکې بچي په ګیمونو کې مصروف وي او خپله ښځه او خاوند هم موبایلونو کې مصروف وي. نو سړی هم د بېلاریتوب اړخ ته تللی شي او ښځه هم بېلارې کېدلی شي. نو په کار ده چې په کور ته راتګ سره سړی خپل موبایل یو اړخ ته کېږدي او خپل بچو سره کیني، ګپ شپ ولګوي او هغوی ته وخت ورکوي. نو دوستانو، دا وی هغه دوه ضروري خبرې چې تاسو سره مو شریکې کړئ او یقینا چې په داسې حالاتو کې ښځه بېلارې کېدلی شي. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. الله تعالی دې د ټولو مسلمانانو ښځو او سړو حیا او عزت وساتي او له داسې کارونو نه دی الله پاک موږ تاسو او ټول مسلمانان وساتي. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوې وي. ضروري در سره لایک کړئ، زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.